کتابونو دې ویلي دي. د امر بالمعروف وزارت د ازموینو د کمیټې له لوري د محتسبینو پر رقابتي ازموینه کې له بریالي شویو محتسبینو تقریري ازموینه واخیستل شوه. په دې ازموینه کې د ازموینو د کمیټې غړي د هغوی د وایندویي فن ارزوي او له هغوی بیلابېلې پوښتنې کوي. د کمیټې د غړو په استازولي د امر بالمعروف وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي محمد یحیی عارف وویل چې له دې ازموینې موخه دا ده چې وړ او قابل علما په ټولنه کې د منکراتو د ازالې او د معروفاتو د اقامې لپاره وګمارل شي څو الهي احکام په سمه توګه تر خلکو ورسوي او په ټولنه کې د منکراتو مخه په ښه توګه ونیسي. دغه امتحان چې موږ اخلو خاص مقصد هم دا دی چې د امر بالمعروف چې کوم مهمه وظیفه ده چې دې کې داسې علما راشي. الحمدلله ټول علما ښه قابل دي، خو موږ وایو چې ښه علما پکې قابل علما پکې راشي چې دا مهمه وظیفه د قرآن او د حدیث په رڼا کې مخکې بوزي او خپل ملت ته ګران افغانستان مسلمانانو ته قرآن او حدیث په احسن طریقې سره ورسوي او خلک د منکراتو نه په داسې طریقې سره منع کړي چې هغوی خوشحاله هم وي، قرآن او حدیث هم ته ورسیږي. نو دغه د امتحان مقصد او غرض دی چې ښه علما قابل علما مخکې راشي او هغوی دغه کار مخکې بوزي. نو الحمدلله د اتو کسانو کمیټې ده د امتحان دپاره د علما کرام ناستې تشریف فرما دي او کار شروع دی او د امتحانات اخیستل کیږي. نو انشاءالله چې دغه به ملت دپاره د خوشخبرۍ خبرې چې ټول ملت دې په دې خبر وي چې د امر بالمعروف وزارت کې داسې علما شیوخ شته چې دغه کار د قرآن او حدیث مطابق مخکې روان کړي، انشاءالله مخکې به ځي. بل خوا نوي ټاکل کېدونکي محتسبین د ازموینې له شفافوالي خوښي ښیي او وایي چې د ازموینې دا پروسه به له مسؤلینو سره مرسته وکړي چې د احتساب د لوی الهي مسؤلیت لپاره وړ کسان وګمارل شي. الحمدلله ډېر ښکلي استادانو، ښکلي علماو، ښکلې پوښتنې وې. نسبتا د تحریري امتحان نه دا موږ ته سخت تمام شو په دې چې دلته مشران لویان ناسو د ابتدایي دورې نه تر اوس لویې دورې پورې موږ نه پوښتنې کولې او حالا چې زموږ د فراغت د 1514 کاله وتلی بیا هم د صرف او د نحو د منطق او د اصولو ټولې پوښتنې موږ نه دقیقا وکړلې او ماشاءالله ډېر ښه شفاف و، خوشحاله و. د هیڅ یو عالم انشاءالله حق به نه ضایع کیږي. دغه راز هغوی خپلو مسؤلینو ته ډاډ ورکوي چې د دوی له لوري ټاکل شوي قوانین به په پوره توګه پلي کوي او په دې برخه کې پوره اطاعت ته ژمن دي. الحمدلله موږ خو دلته تقریر دپاره پاسولو چې تاسو آینده کې محتسبین جوړیږي، قوم ته به وینا کوئ او دا محتسب داسې چې د قوم سربرایي دا چې دا که دا علما زموږ او تاسو سمي نو آینده کې به انشاءالله چې دغه عوام هم سم راځي. نو موږ د هغوی په مخ کې بیان وکړو، خبرې مو او دوی ته اطمینان او ډاډ ورکړه چې الحمدلله او انشاءالله چې موږ به پوره د قوم همکاري کوو او هغوی به چې د سمې لاره ته رابلو. د یادولو ده چې څو ورځې وړاندې د ازموینو د ملي کمیټې له لوري د امر بالمعروف وزارت له 200 محتسبینو تحریري ازموینه واخیستل شوه چې 154 تنه محتسبین پکې بریالي اعلان شول.